إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت زمان الإسلام عزت منو قدر منو روح وفيدو المرق دا دل او دا غیر دولو دا دی باید اسکی که انسان اگر گناهون نمانگی کم انسان یغر دیر مرگ یادی او همیشه لپاره مرگ بسلوج کی سیغمجن ولدگی غالبا اگر انسانان گناهون نشی کولی او کتا گناهون اون کی بیتوبر ازر بیتوباسی دا کمالی که انسان گناهون که در بیتوبر بیتوباسی خدا بیر مرد نقصان که انسان گناهون که در بیتوبر بیتوباسی دي وجنا نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمائي فأكثروا ذكر هذه اللذات وإيه خلقوا إيه صحابة الكرام وأغشي دير يدوي دغه شي تذکر ډیره کوي چې انسان خپلونه ختمي وجدا چې انسان څومره په نعمتونو کې څومره په خوشاله ژوندۍ کې څومره په مالدارۍ کې او کله انسان د مرګ راځي چې په ورځ روانه ده هر څه زمونږ پاتې کېدونکي دي او صرف رب العالمین به هغه باقي پاتې کېږي انسان د بدن بیا خوند نه ورکوي انسان بیا غیر مزه نشي رسېدلی بیا انسان په دنیا کې تکبر نشي کولی صغر ګناهونه انسان هغه نشي کولی وجه دا ده انسان د پته کې باب سے مرګ روان دی دغه نه بعد هر حساب ورکول پکار دي حساب به موږ سره کېږي حساب موږ نشو ورکولی لهذا دې ګناهونه ځان ساتل پکار دي مسلمانان نور مرګ دا هغه شی دی چې په دې کې ټول انسانان برابر دي هیڅ پروا نه کېده هغه پیغمبر دی غیر پیغمبر دی سړی دی ښځه ده ماشوم دی غټ دی بیمار دی صحتمند دی په ټولو باندې روان دي ده او د مرګ هغه شی دی دا ورچا پروا نه کوي هیڅ پروا نه کېده یو انسان به دغه به سوال وادي هیڅ بدن مرګ راشي انسان به سمون شي نه وي او یا به قانون تاسو اکثر په جنجون کې کتل کېږي چې ډولې راوړي سوال وځي نو هم ټول به سندشیت یو سمور شوی بلده پاتې پاږي د مرګ ته نو ورته انسان وړي انتظار کړي وړي خرچي کړي وړي پیسې لګولې او خیر رسول ذکر شي د انتظار ودونه ځکه الله رب العالمین فرمایي چې انسان نه راشي به د سیګنه مخکې او درس کیږي تر دې پر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویل چې د امت د سخت ضرورت غیدا مرګ دې نه کتل چې خیر پیغمبر دی دا خلکو ته خیر ورسېنو نه ټیم کې دا راغلی په خپل ټیم باندې مرګ راځي او ورتيږي د دنیا نزي رب العالمین ملاقات او دیدن ته زیاته دې د وجه مسلمانانو ورونو مسلمان سی په ګرځي چې بشر په اړه مرګ لپاره تیارې کوي ځکه مرګ ته شي چې دا راځي انسان دا ور بنور سګي نه مخ کېږي دا خپل سکه او خپل وخت باندې تا باندې راځي او دا د سینې دی ولې چې بس مرګ تا باندې راغلی انسان ختم شو نه دا انسان د ژوندۍ د دې په چې مرګ راشي نو ولې مرحله ده دغه بعد انسان باندې ډېر زیات مرحله را روانې دي دغه بعد خبر دی به خیرت دی به حساب کتاب دی قیامت او دغه باندې جنت کې جهنم د قیامت پر ورځ باندې مسلمان همیشه د رب العالمین بندګي کوي او حالات دربار کې انسان او د علیوي او دا ور انسان نه صبر زیاده انسان ورته خیر دی انسان به یو مهم کار لپاره دی په دې سماګ راځي انسان بس نه لري سرپاش رب العالمین او خپل صبر کې د کومو سره علی دې د وجینا حدیث راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی پتا شو خیر انسان نه دی الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت وی خیر انسان نه دی چې هغه خپل ځان هغه چې کوم دی دغه خپل ځان حساب وکړي وعمل لما بعد الموت او د مرګ وروسته کوم حالت روان دي دغه د وجه او د مرګ وروسته کوم حالت روان دي انسان غیر پر تیریږي او د مرګ څخه د مسلمانانو ورونو چې انسان د مرګ ډیر زیات تیریږي او دا چې قبر دی او باقي تیری دی او ملائکه او زمونه دي اخر مرګ دغه د روس شینا کله انسان نشي رسول د مرګ دا
او انسان دی قوي دی بهادر دی شجاع انسان دی او هر د مرخلې ته ځان وراچي هر جنگ کې حاضر وي هر سنگر کې حاضر وي او خیر او بادر انسان دی د ایمان برابر د مرګ چې کوم دی د پروګرام کې شکر په ایمان نشره مخکې کېدل دا بلکې به هر انسان باندې مرګ ګرځي په خپل خپل ټبه باندې راځي ځکه الله رب العالمین فرمایي نحن قدرنا بينكم الموت الله المنصاص والغنى درسله کولی دا هر انسان یو رب العالمین کوم تاریخ لیکلی دی کوم سیکنډ کوم منټ او کوم غړي د لیکل په پټي باندې انسان باندې مرګ راځي او دغه نمبر کې نشي راځي زموږونو هر کله د مرګ نه ځکه روانه او تاسو باندې دغه نه باندې حساب کتاب دی محشر دی نو دې لپاره چې کوم دی تیاری کول پکار دی او تیاری وسه کیږي د وجود کیږي مسلمانانو دې د مدینه نبی صلی الله علیه وسلم یو صحابي د وصیت کوي نصیحت ته کوي او په هغه نصیحت کې تدا فرمایي وي اغتنم خمسا قبل خمسين کې دې شي نه دي دا نعمت ته نه مکه دراتل کې دې شي نه اول شبابك قبل حرمك ځوانستا مکه بډاوالستانه او صحتك قبل سقمك او روغواره او صحت مکه بیمارینا انسان ځوان دې صحتمند دې هر قسم بندگی کولی شي سخت او آسان ځکه انسان په دغه وخت طاقت کې قوت کې دا وړي هر قسم بندگی کوي انسان قادري ورکی کړي چې انسان به سپینګری شي بوډا شي یا بیمار شي انسان ورګډي چې ته بدون کې دې تر باندې کې ما دا کړې وې چې بندگی وې کړې او وې کړې به دا بدون درې ور هیڅ قسم پیدا نه درکې نه دا رب العالمین په خپل سره کړی دا او راشي دې مخینه پوره پیدا او چې دې پورته کوای کړی او دریم وغینا کا قبل فقرک خپل مالداری مخې غریبستانه الله رب العالمین په دامن مالداری را وسه خسر کی پای کېوګه ته دسی بندګی نه بغي کوو چې رب العالمین سره خوشاله شي باغی او ته د دامن غریبی را لوي سړي کی باغی دې وجه تاسو ورګي انسان دسی کنه ارمان کې ترماندار رب العالمین مال روپے را کړې وي مو جماعتونه جوړ کړې وي مدرسې به جوړ کړې وي نو چې طریق فاونډیشن سره په وکړې کوړې دي مانه سم پاکي کومک کولې دا به کړې دا به کړې وي او چې چې رب العالمین ورکړي دي هغه اوس کوچ نه کېږي کله چې رب العالمین ته ورې غریب شي ډېر ارمان نه کوي زما دا رب العالمین خیر به تمام مال لا کودا او کودا وو خدا باندې ورګي انسان به نه ورګيږي دا کوشش کوي په ګاري مسلمانانو مداري دي ته چې تاسو کروڑو روپۍ درسره مداري دي ته وي استاد اورز رزق برابرۍ کې ډېر شي ده تاسو حساب ورته 3000 روپۍ سره کو 3000 روپۍ د دوست پوره مدار ته بیماری پتا باندې نشته غم باندې نشته پیسې تاسو یو در سره دي دا پوره مداري دي انسان لپاره ده دا کې سره په سره کې مطلب نه چې 3000 روپۍ ورکړه یګور روپۍ ورکړه رب العالمین پوره باندې ورکړه په کلاس سره ورکړه 2 روپۍ ورکړه ډېر سره ته 10 روپۍ ورکړه په کلاس سره ورکړه نو په خپل مداري دغه پیدا وسر په کار د خپل وس مطابق درې د پر انسان سوال غري کیو دی وخت او دې انسان چې کوم وخت باندې کوي سری پر خپل مداري کو رب العالمین باندې کیږي چې رب العالمین باندې خوشاله کړی او صدرمو ته وی او براغه قبل شغل کا الله رب العالمین تعالی پر اړتیا درکړي وزګارتیا یې درکړي دا ورته دې څه ورځ روانې دې مشغولګي او سرمګي کوي چې ورې ورډې پر دې نه ځل کې انسان نشي کولای دې یو تاسو وری انسان چې کله ځوان د عمر پر تقریبا دانو وسی مشروعان نه انسان تر رسول پیل شي پرې انسان هیڅ وزن کولای شي علم کولای شي به چې انسان بس د مرګ شي ژوندۍ او بل په دوی کې دغه پاسه د ژوندۍ په تیار شي هغه پرې انسان ډیر ارمان کوي کاش اوس موړي کې علم کړی وي کاش اوس موړي کې ما قرآن څه کړی کاش ماده کړی او تاسو موږ برابر وي او کاش یې زما چې بچیو ته اوس کار کوي چې بچي ګټل شي ماده کوي به انسان ورونو ډیر ارمان کوي به ورني کې یا چې شي بچی شي به کنه به انسان ورنه نور زری واځي په دنیا کې څومره غټي د مش دی یو ګروپي غټي کنه تاسو په لاره کې یو ګروپ کارو تر پیدا کېدل تاسو شي بچی چې شي د ګروپي په غټي شي د ګروپ کارو تر پیدا کېږي دې وایي چې وخت باندې کوشش کول پکار دي او رب العالمین بندگی کول پکار دي مرد په تیاری کول پکار دي ځکه زموږ اساس اصلي ژوندۍ حقيقي ژوندۍ غره مرګ نه بعد روانه ده دنیا کې اوس بس عام ژوندۍ د دارو امتحان دي دا یې ژوندۍ خو بیا خرابه اصل ژوندۍ هغه آخرت ته راغله باقي خراب شي ټول ژوندۍ خرابه ده هغه باندې کې خو شي ټول ژوندۍ مزیدار ده او ټول نعمتونو ژوندۍ ده او غیر نه ژوندۍ مزیدار نصیحت او دا کې وحیاتک قبل موتک ولا خپل جون د غنیمت په مخه مرګ نه ځکه په انسان باندې مرګ روان دي او چې انسان کله مړ شي ولې به انسان کومه امیدونه کوي او امیدونه هیڅ پیدا انسان نه اوري امید بدل هر پیدا ورکړي چې د جون کې پیدا وا پیدا نه سر باندې انسان بدل کاشي
ما ته حبیب کړی نو ګران احمد بیګا در پاسې کوي کا کاش ما سره کړی ګران احمد بیګا ځکه تاسو سره په لارې کې در کړی جو دې باندې لا سکار کوي چې دګار کوي هر څه کار کوي دغه مسلمان سما کومت کړی وي ورته سره بیګا ما قرآن کریم تلاوت کړی ورشه بیګا درس ورسره ورشه کوي نشي کولی ورنور درسونه دګینا موبایل کې راوړوا او کله چې انسان له مرګ راشي وې سر وګوري کروڑونو روپۍ میګاندوي چې رب العالمین ما واپس کا بس 50 کروڑ رب العالمین استاشي دا به تنه واپس کړي الله په کومه رسېږي الله رب العالمین ته پکاري ستاسو عمل سره رب العالمین کار دی ته په ژوندۍ کې کوم عمل کړی رب العالمین په دغه عمل باندې تاسو حساب کوي ورس ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو لرګي چې کوم دروا او سفر باندې دینال کو اوبه دغه څه بل لرګي راو سوې مله پات دینال کو ایو بل لرګي راو سوې نه په وړاندې دینال کو جدا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي اتدرون ما هذا وتاسو کوی د څه شي دي صحابه کرام ته ویلي الله ورسوله اعلم الله د رسول خو به یو څه بدلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا یو لرګي د انسان دی د بل څه نږدې دی د انسان د مرګ ډېر ده او دا کوم چې لري دی د انسان امیدونه دي انسان هغه مشر پر کوشش کوي د خپل امیدونه اصلي تطبیق ورکړي امیدونه حاصل نه کړي او د مرګ درنه زیږي نه ډېر چې انساني صحبت دي سیمړ کی مطلب دا دی چې ګورې مرګ هر انسان په سر باندې باندې پاتې نه لګي دا کله دې انسان باندې یې چې اوس موږ ناس یو د دې نه باندې اوسان راشي بری کې یو دې کې باندې زوري ټول نشي یو مر شي ځکه موږ ته پته نشته چې صرف او صرف په باندې ځای پته ده نو ور ما چې کوم عمل کول پکار دي دې نه وجنه نبی صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته ویل صلی صلات الموت دی ورته د سیمونز کو ورته سره خیره مونږه او دغه بس سربینو په دې ولا دی او انسان چې کله پته ولګي لازم خیره مونږه ما سره شي مې د باندې باندې ژوندۍ کې انسان دې په اخلاص سره مونږ کوي دغه چا پروا نه کوي چې کله کوی یو څه په مونږ کوي کړي مطلب پاکي ویني راځي انسان دې په اخلاص سره دې په تابعداري سره انسان یې عمل کوي دا رنګ باندې رب العالمین کول پکار دی عمر هر ټیم دې دې پکار دی هغه سوچ جو هغه چې په پته کې پکار دی روایت کې راځي چې صحابي ته پوښتنه وکړه چې کوم من سوتي هغه جواب ورکړ چې اکثر من الموت ذکر هغه انسان ور مؤمن دی ور بندري چې مرګ ډیر یادې او احسن استعداد له او دې مرګ په نه پرې ورته کوي دې انسان د څنګه ورونو پر مرګ روان دی هغه دې په نه نه کېدو او په لاره په ترجمه مرګ روان دی دا ګورګانو باندې په ترجمه مرګ روان دی دا هر څه چې په ترجمه مرګ روان دی دې کې ور انسان هغه چې هغه چې مرګ باندې روان دی هغه په تیارې کې د قرآن او سنت مطابق دا انسان په ټول انسانانو کې څنګه ور انسان دی دا دی وایي شاعر دی هغه پرمایي ډېر خو شعرونه ویلي دي هغه وایي تصور بل تقوا فإنك لا تدري انسان ولې په دامي تر ژوندۍ درکړې ده تر ژوند درکړې پرې تقوا ځان کې پیدا کا تقوا حاصل کا وځکه دا پته نشته دی اذا جن ليل هل تعيش في الفجر کله چې شپه شي ته څه بدلېږي سبب ورته ژوند دی ورول شي کنه دې چې ته سره نور شي په شپه کې دنه نوراشه ځکه تقوا پیدا کا ابي وي فكم من عروس زينوها لزوجها وډیر نه ویلې د سړي جواب خلکو خپل خاوند لپاره پیسې کړي او دې دغه باندې چې دا نه وي د یو ورځې چې جن راځي د دې په واده کې وقالوا كذا ارواحهم ليله القدر ليله القدر په شپه کې ملائکه د روحونی سبستري دواده پرمان باندې خلک سلاټي خزو خاوند ابي وي وكم من صغار يرتجى طول عمره وډیر ماشومان یا پیدا شي د زلوب ژوندۍ ته ورسېږي مور باندې له سلوک کوي دغه سره چې ژوندۍ ترې هغه څه یو مشغله ورغورځي مور باندې لپاره نور باندې وټ بدون ساتره وجو باندې دا وګړ شي زموږ لپاره پداو کې علي باندې جوړ شي علي باندې جوړ شي حافظ قرآن باندې جوړ شي او اسوي فقط ودخل ارواحهم ظلمة القبر دا کوم شومان کې سمره کې راشي ساتي والی او قبر دغه داخل کی قبر دلار شي هغه ټول ته بالکل باطل شي مور قرار نه بالکل دغه شي باندې کورل شي ابي وي وکم من سلیم مات من غیر علت دې کله به انسان ورو رمټ وي معمولی بیماری په غلیبانی زین په دې سوال شي هر کوئی وایي بس یو اوس مو سناسو او څه په دې سوال شو لکه دا خدای ته مخه د جوان ترونه باندې تراغله نه بیماری ورو رمټ انسان به سبب واچي ځکه باندې ډکور شي ابي وي وكم من سقيم عاشقين من الدهر وډیر ولې بیماران دي چې هغه مرګ په بستر باندې پراته دي انسان له ظاهر کې ورې نو بس انسان د قبر د کوم ډیله پاتې بس مرګ په ایمان روان دي هغه بیمار انسان کلونه کوي زندگی تیرې کې ترانه هغه مرګ په بستر باندې پروت نه مړ کیږي وكم ساكن عند الصباح بقصره
وعند المساء قد كان من ساكن قبري وړي کله داسې انسان وي هغه مالدار وي چې کله سهار شي په خپله پیسه بانګه کې به راشي خوشحاله زندګي به تېروي کله چې مقام راشي او انسان به تللی مقبره کې تر هغې قبر جوړ شوی د بخښ شوی ورته او بیا وایي فكن مخلصا وعمل من الخير دائما لعلك تحظي بالمصيبه والاجر دا كل خبر کوي بخاره کې او جهاد له وسامه د مرګ روان دی پتی نه لګي او قام قرمان راځي پرې دي نه ارمان نه پوره کوي او دې څه په ځان اخلاص پیدا کا او خیر عملونه کو بلی من همیشواره مکه بلی مانی لعلك تحظي بالمصيبه والاجر او شاید ته ثواب حاصل او اجر حاصل کی وداوي ما تقوى الاله فانها امان من الاحوال في موقف الاشر وإذا استقوار پیدا کا ځکه چې کله د تقوا پیدا کړي نو د ورځې سختونه مصیبتونه تکلیفونه سخت راځي رب العالمین دا بچي دا پامان به وساتي ځکه چې د موږ ورځې سخت احوال روان دي دی وجه مسلمانانو ورونه موږ تاسو سوچو د قیامت ورځ او یو مرګ د قیامت ورځ ده غالبا د مرګ انسان باندې ډېر سخت لګيږي د مرګ ځکه وجه دا چې مرګ بعد قبر دی او قبر کې انسان یوازي او دغه بعد قیامت ورځ اگر کډې سخت مصیبتونه دي او قیامت ورځ د انسان باندې وجه دا غیدا چې کله غم شریک غسان شي او څومره غټ غمي باندې انسان یوازې راشي انسان د صخره بیغه او کله چې انسان سره ملګری پیدا شي غم ورسته کیږي دا قیامت ورځ انسانان دي او قبر کې تخصیص څوک نشته نه سکور ولا شته نه سره نسبی بجې شته نه سره شاګردان شته نه سره مهربان امر پلار چې هیڅ انسان سره کړه څه په فرق کې ورونو ځکه قبر لري سخت شی ده دې وجه دا راغلي روایت کوي عثمان رضی الله عنه هغه مبارک کله چې په مقبره باندې د کېدو د قبر به ولې د صحب جوړل او دومره به وجل چې لګیو مبارک اسلام د شو دوی سوي خلکو د دې چې له کومه نشنا کسي ستا په واګر قیامت ذکر کیږي د جنت کیږي جهنم کیږي بالکل ته نه جاړي او کله چې قبر وي یې د مرکز کې شي د څه څه جوړا شي نو د فرمایلی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې د ویلي او چې د قبر چې کوم دی د قبر اول منزل من منازل الاخره دا د آخرت پړاوونو نه د آخرت مرحلو نه ولې مرحله ده په چرته انسان په دې کې کامیاب شو په دې کې نجات حاصل کو به ټول ژوندۍ غته نجات ولا ده هر خوشالو ژوندۍ موضوع ژوندۍ ده ځکه قیامت تم خپل ژوندۍ وي او چې انسان په دې کې ناکام شو ورګور ټول ژوندۍ وي ناکام دي انسان باندې پیلې وي ځکه ورسره به قیامت د قبر نه بعد باقي رب العالمین تعالی زګور درکې به چې کله په سلام شي په سلام نه بعد رب العالمین جهنم ته گزاري وي او دا مرګ دا چې کله مسلمان باندې راځي مسلمان باندې راځي ډېر زیات اسانه ده دې وجه نه فرانګرین کې راځي الله رب العالمین فرمایي وي الذين تتوفاهم الملائكه الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون وي کله چې مسلمانان بندگان پاک بندگان کله پاتې یو ملک الموت دغه ساخلي نغې دوی په تاسو باندې سلامتی وي څه خبره وته کې سلامتی ولا خبره وته کوي ادا وته چې تاسو جنت ته ځئ تاسو جنت ته خلګوي دا پر رسول الله کې رب العالمین فرمایي یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه وکړه چې مومن باندې ملک الموت صاحب له اور دوی چې دې پاک روح په پاک بدن کې پروت روزه او د سر په لامل په دغه متاب وضو دغه سره ملاقات کوي انسان خوشاله دي نه خپانه دی بالکل دغه حدیث راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وکړه چې مومن باندې او پاتېږي ملک الموت او دغه کوم انګری ګروپ ولا چې کوم دی غراشي هغه رواني پر انسان پسې نو ځان سره پن پرولي او جنت خوشبانه په باندې چې کوم دی هغه ولګي او روان کړي دا لاس کوم دی کپن نو دا راشي د ملک الموت د انسان د سر د کې د نور ملائکه د مدري کې چې انسان نظر لګي ځکه دا وخت انسان نظر ډېر کمزور شي معمولی ډېر لګي ډېر اندازه کې نو بلې کې د ملک الموت ته وایي چې پاک روح او پاک بدن کې پروت او روزه د سر په لامل طرف ته موضوع چې انسان خوشاله دي تا باندې حضور مونږ کې یو مزیدار ژوندۍ د نه باستا روح دې بدن ته څه پاساني باندې روزي لکه چې د څنګه انسان یو له ستورو بل له پاساني څخه پروزي دا ملک الموت د په لاس کې راځي نو ملائکه راشي په کفن کې روان راړي او پیسې په شوال باندې ولګي او دا روان دي کله چې اسمان د دنیا ته ورسېږي او د اسمان ته کله کېږي دا دروازه ورته اجازه اخلي نو دا ملائکه اجازه ورکوي ته د سوق دی او د پلانکی بندري او نیک بندري د روح مونږ روان کړی دی کله چې اجازه ورکړي شي دا ملائکه د اسمان پیغمبر سلام باندې مرحبا وایي دا ابي نور اسمان غوړ ملګری رسم ملګری شي د اسمان ته ورسي د دې ګردار روان وي او اسمان ته ورسي درپ العالمین پاتا
الله رب العالمین ملائکه ته وایي زما د بنده روح د تاسو په لیک کې ورشي ولیکي او روح ورته ورشي واپس کې بدن د دې لپاره چې ملائکه د موس کې دوی خبر کی نو کله چې روح هغه ته واپس شي خبر ته د لیک په لسه ملائکه راشي بدای کی هغه ته ملائکه وایي آسان آسان د بوسنت کې وایي کله انسان ورې مؤمن باندې جواب ډېر آسان دی وګورئ انسان پر ډېر ګناګار دی جواب ډېر زیات راته کې سوال ډېر زیات آسان دی وې دې ته ملائکه وایي چې مر ربک زرق صوت دی یوه چې ربي الله رب زمان الله دی بیوتو چې من نبی کا پیغمبر رسول دی هغه محمد صلی الله علیه وسلم بیوتو یو ما دین کا دین سره هغه اسلام بیوتو وي دا یو نه دا چا خو دی دا معلومات را چا درکړو هغه ورته وي ما په دنیا کې قرآن کریم رسول باندې ما عمل کړو او هغه ټول خبرې پای کې ځکه باندې ټول خبرې شته دي کنه ملائکه دوی موږ د پته وجه دوی موږ دا جواب راکړي ځکه مؤمن باندې او مؤمن باندې الله رب العالمین د جواب ورکړو توفیق ورکړي نو انسان ته الله رب العالمین پر قبر کې جنت طرف ته دروازه ورماته کی دا قبر د دومره فراخه کې څنګه انسان نظر لګیږي دا نظر رب العالمین فراخه کې د ملائکه تو انم کلام د دروس او د څه د شي کنه نو ټیکل ودشي او سر کیسو هغه چې کوم نه را پاتې سره اوسه خپل خاون را پاتې ځکه هغه ډېر ځګرانی دا پرګه ته د شي رب العالمین کو بندگان رب العالمین دې ځګران باندې عزت محبوب وي دې وجه یو حدیث کې راغلی روایت کې انسان کې لمر مؤمن بنده دا خبر هغه ته وایي اسما په شامه چې څوک ورته په ټول کې بل انسان ته ماتوي نن ته ماته راغلی او دا مته وایي چې تاسو څنګه پوس لوګ سکوما ایسه حالات درې سکوي دا خبر مګه ته خوشاله دي وایي تاسو ورې کوم په دې کې ګرو پات شي کلم اسمانونه باندې جوړي زمکه باندې جوړي او تر چې ګناګار بندګار وبار شي ورته باندې مسلمانان جوړا کوي دي انسانان جوړا کوي اسمان زمکه باندې جوړا کوي دې وایي نو تاسو اصول د دوکان کې ویلي فرعون چې الله رب العالمین کله غرق کړل الله رب العالمین سوې فما بکت علیهم السماء الله اسمان پر خلق کې کوئی جړاونه کړ په دې منځ خپل ظالم پر خلق باندې وجدا جدا مخلوقات دي په رب العالمین لپاره غیرت کوي یم الله پر دې ویني کله رب العالمین دې شعور پیدا کړی دی کې او به کړي چې بندي هغه ګناګار کړي او باقي کې وا ملائکه راشي او ځان سره څنګه کپن ځان سراوړي زګونه کې کپړې او غیر روانه کړي بدوی ته غیر روانه ملک الموت ترشه سر او د انسان د سر د کین ولو چې ګندروغه ګنده بدن کې پروت دی روز د سر په لاندې د بوزیدان سب خپلې او سم د باندې بوزلې او د روح په بدن کې ثبوت د دې څه په زور باندې روز دی چې ګرم شوی او په وړه کې ونه باسي دا وړه په شکل کې ونه دی د دې جدا کې ډېر په ترتیب باندې سیټ جدا کې دا وړه په شکل کې راځي او کله چې روح کله روباسي ملک الموت له بسر ګینی را هغه څنګه دا خپل کمن ګینی را کړي تا په دې سره یو دارش نور ملګری دی روان کی کله چې اسمان د دنیا ته کله ورسي یو د اجازه وړي اجازه ته نه ملایوي کېږي دا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په پرګری کې الله رب العالمین فرمایي لا تفتح لهم ابواب السماء ودي خلکو د اسمان دروازې کولې او شغل ته مقصد دا دی دغه مطلب دی وجه دا دي خلکو ګناهونه کړی دي رب العالمین سم خپه کړی دی رب العالمین نه وړي چې خلکو سره ملاقات وکړي رب العالمین نه وړي چې خلکو سره دیدار وکړي دا اوس به محبت وکړي دا د دې انسان د روح دای بدن ته ورته واپس شي ورته هغه چې ورته واپس شي د باندې کې به ملائکه راشي یو ته نکیر وي بده منکر او جلدی ناشنا صفات دي چې به شنه کړه به دا بیان کو ذکر چې هغه د بوسلو کې هغه د رب او سلام سو دی هغه د ماده پته نشته دي به ته بوسي کې پیغمبر رسول دی ماده پته نشته دي اسلام د سره ماده پته نشته دي نو دوی په پته وایي دا موږ جواب نشي راکولای وایي دا چې ته منګار باندې رب تا کله نه خوشاله کړې ژوندۍ کې زه خیر کارتا کله نه کړې نبی ته رب العالمین چې د سم زبر به ورګي خبر کی او تر دې پورې حدیث کې راغلي چې یو ګروزي گزار کړي چې ورګي په پلک باندې وې دومره سختي دغه د اواز په مشرق او مغرب کې هر یو شی ولي تر دې پورې صرف انسان به نه وړي ځکه کله یو انسان زړه به سوچي ډېر غم دراسه تکي دراسه به څه مونږ نه کوي دې وجه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کړه او چې دا یې نه وي تاسو خپل مړي به خپل کې په رب العالمین دا دعا کړې وي ايسمعكم من عذاب القبر عذاب القبر تصور وي نو دین سره رب العالمین ته شان عذابونه ورکي ابه بری انسان د رب العالمین د جانب یو دروازه مرامت کې ګرمه هواګانی بدوین پریمه رواني مسلمانانو ورو جهر دغه داس نه مرګ روان دي په تیاری کول وکړي او تیاری غذر چې انسان د قران او سنت مطابق عمل وکړي خپل وس مطابق د لازم د قام حالت د ورځې په 2 رکعات نه پته وکړي 2 رکعات وکړه
اخلاص یو کا د الله رسول په طریقه باندې یو کا د رب العالمین الله رب العالمین د پګړي ز خیر برکت باندې کوي سې اخلاص وو رب العالمین د باندې دې ته اجر درکې الله رب العالمین په موږ تاسو باندې مرګ آسان کی رب العالمین زموږ اساس خیر خاتمه کوي رب العالمین زموږ تاسو باندې په دې حال کې مرګ راوړي رب العالمین زموږ اساس خوشاله وي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین